شقیق رحمه الله وی چې یو کس راغی په عبدالله بن مسعود پسې او دا ډېر خوندور روایت دی ډېر فایدهمند دی خصوصا د هغه ځوانانو دپاره چې لا واده نه دی کړی او اراده یي عبدالله بن مسعود وی چې عبدالله بن مسعود پسې یو کس راغی ورته یې ووایي چې ما دې یعنې یو جنۍ مې غوښتلې ده پیغله جنۍ ده خو زه یېرېږم چې یعنې زما نه کرکه ونه کړي او داسې نه چې زما سره طبیعت ونه لګي ځکه دا په دې اولني ملاقات کې چې طبیعت اکثر ونه لګي نو دا بیا ټول عمر لا نه لګي بیا او چې په اولني ملاقات کې طبیعت ولګي کنه نو که دا هلک بدرنګه یي داسې یي چې د ځمکې په دې مخ د ده نه بل بدرنګه نه په دې ښځې خوښ او دغه شان دا ښځه نو زه دې نه یېرېږم که داسې طریقه راته وښایې نو هغه ورته اول دا خبره وکړه چې دا محبت په زړونو کې اچوونکی الله دی او دا نفرتونه چې پیدا کوي دا شیطان دی نو کله چې دا ښځه راله فاذا اتتک فمرها ان تصلي وراءک رکعتین کله چې ته ورلې کمرې ته او دا ښځه دې خواله راله یا ته د ښځې خواله ورلې نو امر ورته وکړه چې ستا نه شاته 2 رکعته لمونځ وکړي تا پسې شاته یعنې دې طریقه شو 2 رکعته لمونځ دی د سړي نه شاته یعنې مخکې هلک ولاړي شاته پسې د هغه ښځه او دوی به 2 رکعته لمونځ کوي دا حدیث امام عبدالرزاق امام ابن ابي شیبه راوړی دا روایت